یو کور کې داسې روزل شوی سپی و چې د کور په ساتنه کې به یې ډېره مرسته کوله. د کور مېرمنې به کله کله د خورلنو د بنډار پر وخت خپل کوچنی ماشوم په کور کې د سپي پر ډاډ پرېښوده. یو ورځ یې همداسې کړي وو چې له بنډاره کور ته ستنه شوه نو ګوري د ماشوم زنګو په وینو لړلې ده. ماشوم نه ښکاري او هر څه ګډوډ دي. مېرمنې فکر وکړ چې سپي ماشوم دړلی او خوړلی ده. تیره چاړه یې راواخیسته او په سخته غوسه کې یې سپی څو ټوټې کړ. لږ وروسته د بسترې له یوې ډډې ماشوم چیغې کړي. مور یې په منډه ماشوم غېږې ته کړ. ګوري چې د خونې یوه څنډه کې د مار څو ټوټې پرتې دي. سپي ماشوم ژغورلی او مار یې څو ټوټې ټوټې کړی و چې ماشوم ونه چیچي. وینې ټولې د مار د وجود دي. مېرمنه پښیمانه ودرېده. هغه سپی یې وژلی و چې د دې ماشوم مې ژغورلی و. مېرمن وویل نه زغم نه د خبرې پلټل او په پټه سترګو پرېکړو کې انسان هغه څوک له لاسه ورکوي چې د ژوند مرستندویه او د ډالۍ وړ وي.